بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. د روس او د یوکرین جنگ شروع دی. د جنگ شروع کېدو نه مخکې امریکا، یورپی یونین، نیټو دې ټولو به بیانونه ورکول که چېرې روس په یوکرین باندې حمله وکړه نو موږ به د روس خلاف جنگ کوو، د یوکرین سره به ولاړ یو. اوس چې کله جنگ جوړ شو نه امریکا مخې ته راځي، نه یورپ راځي، نه نیټو راځي. دا څه وجوهات دي؟ روس ولې دومره زیات طاقتور دی او څنګه دومره زیات طاقتور دی چې څوک یې مخې له نه راځي؟ نو زموږ چینل باندې هسې هم یو پلی لیسټ دی، ون کنټري ون ویډیو، چې په هغې کې موږ د یو ملک باره کې هغه بیسک انفارمیشن ورکوو. نن پکې د روس نمبر دی او د روس او د یوکرین د جنگ د وجې نه هسې هم موږ له پکار دي چې د دې نه ځان خبر کړو چې روس څنګه ملک دی. نو په دې ویډیو کې به د روس رقبه څومره ده، آبادي څومره ده، مذهب پکې کوم یو مذهب پکې فالو کېږي او کوم مذهب والا خلک پکې څومره دي، د دې سیاسي نظام څنګه دی، د دې معاشي نظام څنګه دی، کله دا ملک جوړ شو، کله په طاقت کې راغی، دغه شان د دې فوجي طاقت څومره دی، د دې ټولو خبرو به جایزه اخلو. نو د رقبې لحاظ سره خو روس د دنیا د ټولو نه غټ ملک دی او د دې رقبه ده 1,71,00,000 مربع کیلومیټر او 1,71,00,000 مربع کیلومیټر څومره نو د ستاسو د پوهې دپاره پاکستان چې یو 100 پیرې ته را یو ځای کې نو روس پکې جوړ شي. دغه شان د دنیا چې ټوله ځمکه څومره ده که نه، نو په دې کې 8 ځمکه چې دا د روسو ملک دی. 14 ملکونو سره د روس بارډر لګېدلی دی او یو داسې ملک دی چې په 2 براعظمو کې پروت دی. یو طرف ته ناردرن ایشیا سره دی، بل طرف ته ایسټرن یورپ سره د دې بارډر دی. نو په 2 براعظمونو کې یورپ او ایشیا کې پروت دی. آبادي چې ده، آبادي د دې ملک ته 14.5 کروڑ لکه 14.5 کروڑ آبادي ده. 14.5 کروڑ آبادی سره دا د یورپ د ټولو نه غټ ملک دی آبادی لحاظ سره او په دنیا کې دی په 9 نمبر باندې دی. 81% پکې رشین دي 81% او دا 4% پکې تاتار دي چې پخوا زمانه کې دلته کې به حکومتونه کړو لکه چې موږ وی تیمور وځي تاتار کینګ نه، هغه تاتار چې کوم دي نه پکې 4% دي. دارالحکومت او لارجسټ سیټي چې کوم دی نه ماسکو دی. نو ماسکو صرف د روس نه بلکې د ټول یورپ او د ټولو نه غټ ښار دی. مذهب چې کوم دی نه مذهب لحاظ سره په دې کې 47% 47% خلک کرسچینټي عیسایت فالو کوي. نو میجارټي خلک عیسایت فالو کوي. نو چې 47% عیسایت فالو کوي نو دویم غټ مذهب پکې اسلام دی او د اسلام چې کوم دی نو د چین والی د 7% پورې 6 to 7% دا پکې اسلام فالو کیږي. نو اوس دا خبره پکې مخې ته راځي چې لکه 47% عیسایان دي او 6 یا 7% مسلمانان دي. نو دا خو 53 یا 54% شو، دا نور څوک دي؟ نو دې معنی کېدای شي تاسو حیران شئ 25% خلک په روس کې یو مذهب نه فالو کوي او 13% خلک هلته کې ایتیست دي. ایتیست هغه خلک چې خدای نه مني. نو مطلب دا دی 25 او 13 38% پکې کوم دی نه هغه بالکل هغه بې مذهبه دي. سیاسی نظام د دې ملک چې کوم دی نن سبا پریزیډنشل سیستم دی، صدارتي نظام دی، خو فل نه دی بلکې سیمی پریزیډنشل سیستم دی. سیمی پریزیډنشل دی ته وایي که نه، لکه څنګه چې ګورئ امریکا کې صدارتي نظام دی، نه هلته کې صدري خو وزیر اعظم نه وي، دغه شان ایران کې صدري وزیر اعظم نه وي. نو په روس کې صدر هم شته او وزیر اعظم هم شته. نو صدارتي نظام دی، په اصل کې طاقت او اختیارات صدر سره دي، خو وزیر اعظم پکې هم شته. دی د سیمی پریزیډنشل سیستم وایي. پارلیمنت پکې چې کوم دی لکه پاکستان په شان 2 ایوانه دي، اپر هاوس ته او لویر هاوس ته. نه اپر هاوس ته هلته کې فیډریشن کونسل وایي او لویر هاوس ته سټیټ ډوما وایي. دا خو د دې هغه سیاسي نظام دی. او سیاسي نظام سره دا یوه خبره دغه ده چې د تیرو د 2000 نه د لکه تیرو 22 کالو نه 23 کالو نه دکه را ولادیمیر پوټین د روسو کله صدري کله وزیر اعظمي او د آیین مطابق چې په آیین کې کوم امندمنټ کړ دا لاره راوباسلې ده که چېرې دی ژوندي نه دی تر 2037 یا 2038 پورې هم د دې ملک حکمران پاتې کېدی شي. اوس دا ملک کله وجود ته راغی؟ نو دا یو آرټیکل مخکې ما په دې باندې کتلی و چې روس کچ ویسې هاتي بننے تک. نو دا په د دې نه مخکې د 14مې صدۍ نه مخکې د روس په دنیا کې نه څه حیثیت او نه څه نوم و. 14مه صدۍ کې دا 1547 کال وګه نه چې په 1547 کال کې په دې روس کې بادشاهت جوړ شو، زار بادشاهت پې ورته وي او هغې بادشاهت چې کوم دی نو روسو را یو ځای کو او بیا چې کوم دی نو طاقت یې جوړ کو. داسې طاقت یې جوړ کړ چې داسې نه کېږي چې دنیا پاور ته جوړ شو، بلکې لږ طاقت ته راغلل او بیا یې د خوا خوا کې علاقې قبضه کول شروع کړل. بیا یو دور داسې راغی چې دوی د هغه زمانې نه دنیا د ټولو نه طاقتور ملک چې کوم و د مسلمانانو ملک او خلافت چې و خلافت عثمانیه، نو بیا یو وخت کې دوی د هغې نه هم علاقې فتح کول شروع کړل، قبضه کول شروع کړل او بیا په 20مه صدۍ کې دوی د دنیا هغه سوپر پاور سټیټس انجای کو. خو د دې 20مې صدۍ نه مخکې دوی په څه وخت کې د خلافت عثمانیه نه د جاپان نه ځینې شکستونه خوړلي دي. نو 20مه صدۍ کې بیا په 1917 کې په دلته کې کمیونست ریولوشن راغی. نو هغه بادشاهت کمیونست ریولوشن سره ختم شو او په روس کې دننه کمیونیزم اپلای شو، لکه هغه سټیټ کنټرول بزنس چې کوم دی دا اکنامک سیستم شو. په مذهب باندې مکمل پابندي ولګوله
ریلیجن واز بینډ او د دې نه علاوه بادشاهت یې پکې ختم کو او بس دکه یو خپل نظام لکه جمهوریت نظام شروع شو خو جمهوریت یو سترانګ سنټر سره دا 1917 کالو چې دلته کې کمیونست ریولوشن راغلی اوس د 1991 کال کې بیا هغه روس چې دی نه دی په ټوټو کې تقسیم شو نو په دغه دا بیا لکه یو پیرې ته یو بیا وروسته یو غټ ټرانزیشن نه تیر شو چې روس په 1500 ټوټو کې تقسیم شو نو یو ټوټه پکې رشین فدریشن روس پاتې شو او 14 ملکونه د دین آزاد شو نو 14 ملکونو کې د شپږ خورا پاکستان سره بخوا کې د تاجکستان ازبکستان دا ملکونه دي چې د مسلمانان ملکونه دي او د روس نه ازادي واغستا او د دې شپږو نه علاوه اته ملکونه یورپ طرف ته آزاد شو چې یو پکې د یوکرين دی اوس ور سره د دې جنگ دی بیا په 2014 کې کوم دی نو روس یو پیریتا د یوکرين یو علاقه وا کریمیا او 27000 مربع کیلومتر یو علاقه د لکه زمونږ د قبایلی علاقې چې ټول را یو ځای کې نو دور علاقه او د روسو په زور باندې د یوکرين نه قبضه کړه دا د یو جزیره غونډه کېده نو معیشت او معاشي ترقی چې کوم دی اکانومي اوس ګورئ د کرامنګ چې څنګه وي چې د رقبې لیاز سره د دنیا په 1 نمبر باندې لري د آبادی لیاز سره په دنیا کې په 9 نمبر باندې لري نو لکه په ټاپ 10 کې راځي کنه دلته کې د معیشت هم داسې لري لکه د جی ډي پی او د معاشي اکانومي لیاز سره روس په یورپ کې 15مه غټه اکانومي ده او په دنیا کې 11 نمبر غټه اکانومي ده د چې ګورې په دنیا کې یو لسم نمبر باندې غټ معیشت دی نو لکه معاشي طور سره هم دا یو طاقت دی لکه خراب نه دی څنګه چې زموږ پاکستان دی چې دا ډیفنس پاور دی خو اکنامک پاور بالکل نه دی اکانومي انتهایی کمزورې ده نو روس جی ډي پی چې دنده 1.7 ټریلیون ډالر ده لکه 1700 ارب ډالر ده د دې تاسو دین اندازه ولګوئ چې ګورئ آبادي خو د دې زموږ نه کمه ده 14.5 کروڑ ده کنه خو زمونږه اکانومي چې کوم دی نه سره پاسه 300 ارب ډالر ده او د دې 1700 ارب ډالر ده نو څومره فرق دی پکې برآمدات د دې 551 ارب ډالر دي درآمدات 366 ارب ډالر دي نو د دې دلته هم ډیره غټه فایده او ګټه کیدي چې د دې برآمدات سیوا دي نو د هر کال په تجارت کې 1.5 ارب ډالر په ګټه کې پاتې کیږي خدغه شان د دې د آمدن غټ زراعي سي دي نو بری برآمداتو کې چې د دې برآمدات ډیر دي نو ګوري لکه تاسو به اورېدلي کنه چې د رشیا د کلاشنکوف او د رشیا جهازونه د رشیا هلیکاپټرې نو په ډیفنس پروډکشن چې کوم دی دا د دنیا کې ډیرو زیاتو ملکونو ته خپل جهازونه هلیکاپټرې او دا چیزونه ټوپکې او رایفلز دا ایکسپورټ کوي نو د دې یو چې کوم دی غټ آمدن ذریعہ خو د دې دا ویپنز څخه خرڅوي نه دادي اسلحه چې خرڅوي نمبر 2 چې کوم دی نه د کتا اوس د یوکرين په دې جنگ کې بس تاسو را خبر از مخې ته راغلي چې روسو یورپ لا د ایکسپورټ 47% یورپ ته ځي نو په هغې کې د ټولو نه غټ پټرول او ګیس دي نو دوی سره د پټرول او ګیس ډېر غټ ذخایر دي نو دوی چین لا او یورپ لا چې کوم دی نه پټرول او ګیس ورکوي او د هغې نه ډېرې غټې پیسې ګټي نو ډیفنس پروډکشن پسې 2 نمبر پټرول او ګیس دي دغه شان په اګریکلچر کې هم دی پاتې نه دي او د دنیا د ټولو نه زیات غنم روس پیدا کوي نو دام چې کوم دا د دې د آمدن هغه غټه زراعي دي اوس فوجي طاقت نو فوجي طاقت خو تاسو ته پکې دي چې د دې پته ومي چې دنیا کې د ټولو نه زیات اټم بم چې دي نیوکلیر بمز نه روس سره دي دغه شان روس د دنیا په غدري ملکونو کې د امریکا او چین سره چې دوی سره هایدروجن بم هم دي او روسو فوج چې کوم دی هغه یو بالکل ټرینډ او ډیسپلینډ او خبر فوج دی د دنیا غټو فوجونو کې یو فوج دی نو د ویپن لیاز سره چې هغوی دنیا ته چې کوم دی نه دا دومره ویپن ایکسپورټ کوي نو پخپله خو به هغوی خامخا برابري که نه دغه شان ګورئ لکه سایبر وار نن سبا خو زمانه هغه چې په پاکستان کې ورته 5th جنریشن وار وایي یا سایبر وار که نه نو هغې لیاز سره هم چې امریکا کې د ټرمپ په کوم کال باندې الیکشن ګټلی و 2016 کې نو په هغه کال باندې ډېرو زیاتو خلکو وی چې ټرمپ په دې وجه الیکشن وګټو چې روس غوښتل چې ټرمپ وګټي او دوی یو سایبر اټیک وکړو او هلته کې چې کوم دی نو د هیلري کلنټن خلاف هغه ماحول جوړ کړو او ټرمپ الیکشن وګټو نو ګورئ چې امریکا غونډه کې ملک چې د هغې د دنیا ټیکنالوژي په موټو کې ده هغې باندې دوی سایبر اټیک کوي او د الیکشن ریزلټ خپلې خوښې مطابق راولي نو تاسو خپله سوچ وکئ چې روس د ټیکنالوژي په میدان کې هم څومره مخکې دی یعنې مطلب دا دی چې رستو نه دی نو دغه شان دا اوس خو لکه فوجي طاقت د ټیکنالوژي او د دې نه بغیر نیمګړی دی که نه نو دغه شان دوی د ټیکنالوژي هغې فیلډ کې هم چې کوم دی نه ښه مخکې دي دغه شان ګورئ که ایجوکیشن هم موږ ګورو د دنیا بیسټ یونیورسټیز چې کوم دي ټاپ رینکینګ یونیورسټیز په هغې کې هم د روس یونیورسټۍ شته نو روسو د دې ټولو خبرې اخره کې کنکلوژن او سمري دا نچوړ دا دی که نه چې روسو دا هوښیارتیا کړې ده او په تېرو 100 کالو کې ولادیمیر پوټین ته د دې کریډټ ځي چې هغه دا تباحال او تباشد عمل کو چې د 1990 نه وارې در 2000 پورې دا چې کوم لس کاله دي دې ته هغې ته ضایع شد د دهایي وایي که نه نو د دې نه پس د روسو چې د یورپ او د امریکې د طرف نه ډېر بېعزته شوی او ضلالت
برداشت کړو هغه بیا یو پیری ته داسې یو طاقت ته راوستو چې د هغوی په انټرنیشنل پالیټکس کې دومره غټ کردار دی چې ګورئ په شام کې چې کوم دی بشار الاسد یورپ او امریکې ټولې دنیا غوښتل چې بشار الاسد لرې کړي خو چې صرف روس چې کوم دی د شام جنګ ته راغی او د بشار الاسد په ملا باندې لاس کېښود چې موږ در سره یو نو ټوله دنیا په روس باندې چې کوم دی کامیابه نه شو او بشار الاسد لرې نه شو نو انټرنیشنل پالیټکس کوم د هغوی دومره غټ کردار دی او دا ورسره دی چې هغوی د یو ان سیکیورټي کونسل چې دی ویټو پاور چې ورته وایي یا پنځه چې کوم ویټو پاور دی پرمننټ ممبر په هغې کوم یو روس دی نو چې اوس د یوکرین د جنګ نه پس د روس خلاف د پابندو قرارداد پیش شو نه روس په خپله ویټو وکړو او اوس انټرنیشنل پالیټکس کې د هغوی دومره غټ رول دی چې د روس خلاف قرارداد پیش شو نو په جنرال اسمبلی کې پاکستان او هندوستان او د ایشیا اکثریت ملکونو تقریبا 40-50 ملکونو د روس خلاف اوټ وانه شو او دا په دنیا کې اوس ګروپینګ شوی دی په انټرنیشنل پالیټکس کې او هغې ګروپینګ کې د امریکا یورپ او د ایشیا داسې ملکونه لکه مطلب دا کوریا جاپان دا ملکونه یا انډیا استرالیا چې دي نو دا یو طرف ته دي روس او چین دا دی بل طرف هغه امامان دي لیډرز دي او ورسره د پاکستان او ایران او دغه ملکونه دي چې کوم د امریکې نه یا بیزاره دي یا امریکا ورسره ښه نه چلیږي نو دا ملکونه دي نو دا د روسو باره کې څه بیسک انفارمیشن